السلام علیکم ملګرو. د ټیکنیکل نقیب د سره په لاین شوی یم په دا هیله چې ستاسو سره جوړ مزیدار به وي. ستاسو ته مې نن ډېره خوندوره ویډیو راوړېدو. ستاسو ته نن په دا ویډیو کې م در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې ستاسې نه نټ ډېرې زیاتې MB وایي، لکه په 2-3 ورځې کې ستاسې نه پیکج ختم کېږي، ستاسې هېڅ مه ورته خفه کېږئ. ستاسې ته نن په دا ویډیو کې م در وښیم ستاسې په یوه کلیک سره MB بچت کوئ. دا ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو اخیره پرې وګورئ. زما ویډیو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره ما چینل ته که ستاسې نوي راغلي وئ مهرباني وکئ ستاسې ته چې دا سیر سبسکرایب ښکاري په دا همدې کلیک وکړئ. چې کله په دندې ستاسې کلیک وکړئ ستاسې ته چې دا ګنټۍ نشان ښکاري په دا همدې کلیک وکړئ. چې کله په دندې ستاسې کلیک وکړئ د سره لایک یې هم کوئ چې زما هره نوې ویډیو ستاسې ته په وخت در ورسي. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. ستاسې چې کله موبایل ته راغللی ستاسې ته چې ملګرو دا لوند اپلیکیشن ښکاري دا اپلیکیشن مو ډاونلوډ کړی دی. ستاسې ته زه دغې لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړه. ستاسې هغې نه ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. کله د اپلیکیشن ستاسې را ډاونلوډ کړئ ستاسې په دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. چې کله په دغه اپلیکیشن باندې ستاسې کلیک وکړئ ستاسې ته دا رقم ته راشئ. ستاسې ته چې دا لوند آپشن ښکاري په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله په دغه آپشن باندې ستاسې کلیک وکړئ بیا دلته دا پوس آپشن چې ستاسې ته ملګرو ښکاري دا آپشن ستاسې سره خلاص کړئ. چې کله دا آپشن ستاسې سره خلاص کړئ ستاسې ته چې دا لوند اوکې ښکاري په دا حکم دی کلیک وکړئ. چې کله په دندې ستاسې کلیک وکړئ بیا په حکم دی کلیک وکړئ. چې کله په دندې ستاسې کلیک وکړئ بیا په حکم دی کلیک وکړئ. چې کله په دندې ستاسې کلیک وکړئ لږ انتظار کوئ ملګرو د اپلیکیشن ماته را خلاصېږي. ورته وګورئ ملګرو د اپلیکیشن ماته را خلاص شو. ستاسې چې کوم اپلیکیشن په دا کې استعمالوئ نه ستاسو طریقه در وښایئ ستاسې څنګه پکې بندولی شئ چې MB ونه بند شي. لکه زه ملګرو دا فیسبوک چې ستاسې ته ښکاري دا فیسبوک زه نه استعمالوم. ستاسې صرف په سیګنل یې داسې کلیک کوئ په وای فای هم دې کلیک کوئ. لکه دا پوس کروم براوزر چې ستاسې ته ملګرو ښکاري دا زه نه استعمالوم. صرف په سیګنل یې په وای فای هم دې کلیک کوئ. یا بل اپلیکیشن ملګرو ستاسې په موبایل کې اسپازول پریت وي ملګرو ستاسې یې نه استعمالوئ. صرف په سیګنل یې په وای فای هم دې کلیک کوئ. ستاسې په دا طریقه سره خپل MB بچت کولی شئ ملګرو. دا ډېره اسانه طریقه ده. ستاسې داسې کولی شئ. زما نه که څه غلطي شوي ملګرو ستاسې نه ډېره بخښنه غواړم. د الله په امان.